بسم الله الرحمن الرحیم. اکسل فنکشن ته راځو. په اکسل فنکشنو کې چې دی نن یو فنکشن ده سبسټیټیوټ او بله ریپلیس ده چې دا د ټیکسټ فنکشن مربوط دی. نو دا به وایو چې سبسټیټیوټ څه کار کوي او ریپلیس څه کار کوي. ریپلیس او سبسټیټیوټ چې دی دواړه یو مقصد لپاره استعمالیږي. دواړه کولی شو چې دې کې دا ټیکسټ تغییر کړو. لکه مثال علي خان مې لیکلی، زه غواړم چې دا چینج کړم. مثال لیکم چې سبسټیټیوټ راځو دلته یې ګورئ لیکلی چې ټیکسټ. لومړی چې دی کم ټیکسټ راخلو، دغه ټول ټیکسټ راخلو. بیا چې دی کاما ورکوو، کاما. اول ټیکسټ زمونږ چې دی اول ټیکسټ زه ورته لیکم مثال خان، دا زه غواړم بدل کړمه کاما. دلته ګوره اول ټیکسټ مې ولیکه چې خان، کاما نیو ټیکسټ. نیو ټیکسټ زه ورته لیکم فرض مثال دا جان ته زه تغییروم ډبل کوټ کې. هر کله چې ټیکسټ راخلو ټیکسټ به په ډبل کوټیشن کې لیکو، انټر به یې ګورئ علي خان و، دا مې چینج کړه څه ته، علي جان ته. همدغه کار مونږه په ریپلیس کې هم کولی شو، خو ریپلیس کې لږ تغییر دی. ریپلیس کې به څه وکړو، ولیکو چې مساوي ریپلیس اول به راواخلو اول ټیکسټ. اول ټیکسټ زمونږ دا دی. بیا به کاما ورکو سټارټ نمبر، څوم کرکټر نه غواړي وروسته دا بدل کړي. ګورئ علي درې دا دي، یو سپیس څلور او پنځم کرکټر نه شروع. نو دلته ورته لیکو چې پنځم کرکټر نه واخله، بیا کاما نمبر اف کرکټر، څو کرکټره بدلی، څلور کرکټره، دوه او دوه څلور. نو دلته به ورته ولیکو کاما څلور کرکټره، بیا کاما نیو ټیکسټ. نیو ټیکسټ څه ته یې بدلی، دلته به ډبل کوټس ولیکو او ولیکو مثال زه غواړم فرضاً جان ته یې تغییروم، بیا ډبل کوټ باندې انټر. ګورئ دا مو علي جان ته بدل کړه. یعنې سبسټیټیوټ چې یو څه اسانه دی نسبت څه ته، نسبت ریپلیس ته. نو په دې طریقې سره موږ کولی شو چې څه وکړو، د ریپلیس او سبسټیټیوټ فنکشن نه استفاده وکړو او استعمال یې